دا د دیوګل دره ده، هغه دره چې زلزلو یې هر څه له منځه وړي دي. د دغه سیمې اوسېدونکي اوس زموږ او ستاسې لاسنیوي ته اړتیا لري. دا هغه سیمه وه چې 2 میاشتې وړاندې پې الهي افت زلزله نازله شوه. زموږ ګڼ شمېر هېوادوال ټپیان، زخمیان او ان ځینو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. زموږ له وسې نور څه نه و، صرف دعاګانې وې او د خپلو هېوادوالو تر څنګ درېدل وو. نن هم د سعودي عربستان هغه مرستې موږ راوړي دي چې د سعودي عربستان اړوند د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د دغو هېوادوالو سره شوي دي. زه ډېر خوشحاله یم چې کله یوې خوا نه زموږ په هېواد کې دغسې بدې پیښې رامنځته کېږي یا افتونه راځي، له بل خوا نه بیا په ټولنه کې داسې ویښ ځوانان لرو چې د خپلو هېوادوالو لپاره د بل درد ته ودرېږي، خو د خپل هېوادوالو لپاره یو څه راوړي. د النور خیریه موسسې مشر ښاغلي حمیدالله محمدي نه ډېره زیاته مننه چې سعودي عربستان دغه مرستې یې دلته راوړي دي او ویش یې. نو د یوې قوي سروې وروسته دغه مرستې په دغو هېوادوالو ویشل کېږي، هغو هېوادوالو باندې چې هغوی زیانمن شوي دي او خساره یې لیدلې ده. راسره پاتې شئ، د دې انځورګري درته کوو، تر تاسې رسو او د دغسې د ولسونو سره هم خبرې اترې کوو چې څومره به د دوی په ژوند کې اسانتیاوې راولي دغه مرستې. راسره پاتې شئ، راځئ مخکې ورځو. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو، دا مرستې د سعودي عربستان له لوري هغو زیانمن شویو کورنیو ته دي چې څه باندې 2 میاشتې وړاندې په دغه سیمه باندې زلزله راغلې وه. د هغه زلزلې له وجې زموږ د ګڼ شمېر هېوادوالو کورونه ړنګ شول، زخمیان یې ورکړل، ټپیان یې ورکړل او ان ځینو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. سعودي عربستان اړوند د ملک سلمان د خیریه بنسټ زښته زیاته مننه چې زموږ د هېوادوالو سره اوږه په اوږه په دغه سخت وخت کې ودرېده او خپلې مرستې یې تر دې ځایه راورسولې. او کور یې ودان. کاکا السلام علیکم. کاکا ښه جوړې؟ نوم مبارک دی حاجي صاحب. نوم ستانالدین. ستانالدین د کوم ځای حاجي صاحب؟ بدګوړ. بدګوړې. دلته سره کښېنم اجازه ده؟ هو خود کښېنه که. اوس به سره خبرې کوو. زلزله چې وشوه حاجي صاحب ته چېرته وې؟ زه بدګوړ کې. بدګوړ کې وې؟ همالته وې په سانه کې وې؟ همالته سانه کې وې. څه در پېښ شول؟ څه وشول؟ نو هر څه ورانې ژړا هم ډېر وشو، مړي وشو، زخمیان وشو. او ستاسې په کور کې څه حساب و؟ څوک ټپیان وو، زخمیان وو؟ زما خپل کور کې ټپي نه وو. ښه. او کورونه څنګه وو؟ کورونه خو وران جاړ شوي دي، خراب شوي دي. کورونه ویجاړ شوي دي؟ څه ولیدل دي، څه نه دي ولیدلي، هسې داسې دغلې ده. ښه. کورونه ړنګ شوي دي؟ ړنګ شوي دي. ډېره مننه. حاجي صاحب دغه مرستې تاسو ته د سعودي عربستان له لوري درکول کېږي او په دې کې 5 کمپلې دي او ځینې پکې د اشپزخانې سامان دی، یو ستره خیمه ده او صابون دی او لایټ دی، یو څه بل څه پکې دي. دا به ستاسې د ژوند کې د اسانتیاو لپاره څومره ښیي، څومره به ستاسې کارونه درته سم کړي؟ ډېر کارونه به راوکړي زموږ لپاره. ښه کوي ده؟ ښه ډېر کار به وکړي. د سعودي عربستان اړوند د ملک سلمان خیریه بنسټ منندوی چې په دغه برخه کې تاسو سره همکاري کړې ده؟ بالکل. مننه ترې کوې؟ ډېره مننه، ډېره مهرباني، ډېره مننه چې هر څه د هغه وسه یې وغی کلي وسه ډېره. دا موږ ته د غره نه غاټه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، الله دې سلامت لره. ډېره مننه درنو ملګرو، دغه مشر خبرې مو واورېدې. دی هم وایي چې منندویو ته نه. ځوانه څنګه یې؟ خاص دی. ودرېږي نه، ته خو ځوان یې نو ته خو ودرېږه بیا. څنګه یې؟ الحمدلله. نوم مبارک دی؟ نوم اسمت الله. اسمت الله. د کوم ځای؟ بدګوړ. بدګوړې. او څنګه کلی اوس څنګه؟ کلی اوس شکر الحمدلله ښه دی. اوس به زلزلې نه کېږي؟ زلزلې ټکانونه شته دی، خو مخکې په حالات سره اوس ښه دي. اوس ښه دي. او دغه مرستې تاسو ته د سعودي عربستان له لوري درکول کېږي. 5 کمپله دي پکې، اشپزخانې لوازم دي، یو پکې دغه ستره خیمه ده. دا به ستاسې په ژوند کې څومره اسانتیا راولي؟ بس ډېر اسانتیا راولي. موږ منندوی د دې مرستو څخه چې موږ سره مرستې دوام ولري. موږ په مشکلات لرو، کورونه وران دي
او ډېر یعنې ستونزې سره ستاسې کورونه چې مخامخ ویجاړ شوي دي دغه خیمې ستاسې لپاره اړینې دي په دغه وخت کې اوس فلحال خو اړینې دي اوس دغه بیړنیو مرستو لپاره وروسته موږ ته باید آینده کورونه جوړ شي ځکه چې خیمو کې د ژمي په راتګ سره ژوند سخت کېږي بیا ژمې دې یاد کو دغه 2 میاشتې تاسې سرپناه نه لرئ کورونو ته د یېرې هم سړی نشي ورتلی دا 2 میاشتې مو څنګه تېرې کړې ماشومانو دغه ژمی څنګه تېر کړو تاسې سپین سرو او نورو بس ژمی چې دی اوس فلحال خو یخني کمه وه او ګزاره کېږي خیمه کې هم ساعت تېرېږي آینده دپاره بیا موږ ته مشکلات جوړېږي ځکه چې یخني او بار ژوند سختېږي ډېره مننه ورور الله دې سلامت لري خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره یاستئ او دغه برنامه ګورئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی یو خدایي خدمتګار هغه څوک چې شپه ورځې په ځان یوه کړې ده او ډېره خواري کوي چې خپلو هېوادوالو ته خدمت وکړي آقای عبدالله دانش السلام علیکم السلام علیکم جوړ بخیر ساله دې ښې جوړې شکر د خدای فضل ده څنګه ژوند یې چارې ښې دي؟ صحت د ښه ده بخیر یې قراري ده شکر دی، انشاءالله الحمدلله. جوړې مزار شریف کې مو توضیح درلوده هلته هم ها. ستړی وي بیا سمنګانو کې هم درلوده هلته هم ستړی وي بیا په ننګرهار کې همدارنګه لغمان کې او بیا مزار دره کې او زاد دیوګل کې ډېر ستړی الله تعالی دې ته اجرونه درکړي بس. الله تعالی دې نور هم توفیق درکړي چې کار کوي ډیره مننه زه اوله کې دا تاسو ته وایم ډیره تاسو نه زیاته مننه چې راغلي تاسو دلته او د خپلې وطنوالو غږ نورو خلکو ته رسوي دا چې سعودي عربستان دا مرستې کړې دي او تاسو هر برنامه کې اکثریت برنامه کې چې موږ سره یاستئ الله تعالی تاسو ته ډېر اجرونه ورکړي امین. واقعیت تاسو ډېر خدمتونه کور دی وکړل ودان دغه مرستې که څه هم د سعودي عربستان لوري کېږي او هغوی مالی ملاتړ کوي خو دلته بیا دغه قوي سروي او د دې دغه خدمت کته پورته کول دا ستاسې کار دی تاسې خپله دا پیکینګ کړی دی دا راته وایي چې په دې کې څه څه دي په دې کې خلاص د کړه کور دغه. ټول وسایل دي تقریبا زه به تاسو وایم دغه ته به وګوري اشپزخانې سامانونه دي کمرمین به دې واخلي سترنجي ده فرض وکړه د دې کور چی دي او دې کې ترموز دي او بشکې سامانالات بشکه دي ګروپ ده باقي د کور یعنی ټول وسایل دي حتی دغه صابون چې تاسو ګوري 12 دانې صابون دي پکې نو دې کې ډېر شیونه دي تقریبا راغلي دي نو دې سره او دا خو زموږ سوم پروګرام دی چې موږ دغه توضیحات لرو او ضمناً دې سره خیمه ده او 15 نور کمپلې دي دغه زموږ وسایل دي نو تقریبا موږ دغه سامانونه ودیر کیلو کې مو توضیحات لرل مزار دره کې دا کونړ کې دریم ځل دی سمنګان کې لغمان کې بلخ ولایت کې دغه توضیحاتو بس دغه زموږ پروسه روانه دي له خیر سره دغه چیرته چې زلزله کېږي او کار پیښیږي کوم هېوادوال باندې درد او غم یې هلته ځان رسوي موږ ځان رسوو ډېره مننه کور دی ودان په وروستیو کې هغه څه چې ستا په زړه پاتې او غواړې چې د خپلو هېوادوالو سره شریک کړې مهرباني بس وطنوالو ته هیوادوالو ته دا وایم چې دغه چې دي ټول چې وکړي خپل وسه توان چې څومره لري که نه نورو خلکو سره مرسته وکړي او چې وکړي یو بل سره لاسنیوي وکړي تر څو دغه د وطنوالو ډېر ضرورتونه د یعنی مالی وي اقتصادي هر رقم مرسته کولی شي هغوی باید دغه خپل وطنوالو سره مرسته وکړي ډېره زیاته مننه کور دی ودان الله دې سلامت لره ژوندی اوسئ درنو ملګرو له تاسې مننه چې راسره یاستئ راځئ مخکې ورځو دغه صحنې در باندې ګورم بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی لکه څرنګه چې دا څېره به تاسې پېژنئ دا ډېر یو خوږ او خیرخوا انسان دی
نه یوازې چې دغه مرسته د دې له برکته دلته ویشتل کېږي او د دې ورهاخوا په ننګرهار، لغمان او په بلخ، سمنګان په دغه ځایونو کې هم زلزله ځپلو هېوادوالو ته دغه مرستې دغه ځوان له برکته رسېدلي وو. یو خبره زه بله کول دې وخت کې غواړم، هغه دا ده چې یوازې دا خیریه کارونه نه دي، د دې خیریه کارونو ترڅنګ یو ډېر د خیر کار چې کړی هغه دا دی چې دی په خپل شخصي لګښت باندې ځینې مدرسې چلی چې هلته په زرګونو زموږ خویندې او وروڼه زده کړې کوي، د قرآن عظیم الشان تلاوت پکې کېږي، د هغه زده کړه پکې کېږي. له دې ورهخوا نور لنګرخانې دي چې دی تمویلوي. نو له ده سره دوه درې خبرې کوو راسره پاتې شي. السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام کته مولوي صاحب ډېره زیاته مننه چې بیا دې مرکې ته زړه راسره کړې ده، راسره ولاړې. مننه کوم تا نه چې ته همیشه تکلیف تا ایستل دي او دلته موږ سره راځي، موږ ته مننه کوو. الله دې ژوندی لره. مولوي صاحب زه نن سهار ورغلی وم د بېسودو مدرسې ته. ماشاءالله الله تعالی تا ته عمر درکړي، الله تعالی دې تا ته د لا خدمت کولو توفیق درکړي. هلته ستاسې هغه مدرسه مو وکتله، د هغو زده کوونکو هغه هڅې مو وکتلې، هغه غاړ دهلیزونه مې وکتل. تاسو خو کافي کار کړی په دغه برخه کې. سره ستاسو موږ الحمدلله د افغانستان کې چا چې معاشره کړې که نه د وطن آبادولو لپاره او حتی د انسان چې آبادولو لپاره اول څه شی دی هغه تعلیم دی. ځکه موږ دې برخه کې ډېر کوششونه کوو چې باید دلته افغانستان کې چې تعلیم یعنی څومره هر ځایونو کې چې زیات شي دا خپل وطن لپاره خپل ولس لپاره دا ډېر فایده دی او دا یعنی موږ په غاړه اخیستې دي چې باید دلته د خلکو د تعلیم زمینه موږ مساعدو په برابر کړو. ډېره مننه مولوي صاحب. ما دا واورېدل چې یو دا مدرسه نه ده چې په زرګونو شاګردان پکې زده کړې کوي، خویندې وروڼه ورته راځي. له دې ورهخوا په نورو ځایونو کې هم تاسې مدرسې لرئ، د هغو مالي ملاتړ تاسې کوئ او تر شا یې ولاړاستئ. او الحمدلله موږ نورستان کې مدارس لرو او دلته مدارس لرو. ځکه یو مدرسه نه دي، تقریبا د 8 مدارس لرو موږ چې په غاړه دي او ډېر ګڼ شمېر هغه څوک چې وسع نه لري او توان یې لري د هغو لپاره تاسې هلته زمینه سازي کړې ده، ډوډۍ ورته ورکوئ، چای ورته ورکوئ، هر څه ورته ورکوئ او هغه صرف قرآن عظیم الشان یادوي. هلته د نه صرف دا شرعي دیني نه دي بلکې دنیوي زده کړه موږ برابر. ها دا هم شته دي ورسره؟ دا هم شته دي. دې ته زما پام نه و، هلته خو زه ما ونه لیدو. دا هم شته دي، دا هم شته. ډېر ښه دی. مولوي صاحب راځو دغه مرستو ته. دغه مرستې د سعودي عربستان له لورې کېږي او تقریبا چې زما چې څویم ځل دی 5-6 ځله راغلو. صرف دا ستا له خولې اورېدل غواړم چې هماغه مرستې دي که نه څه کمې زیاتې پکې راغلې په دغه نه دا د سعودي دولت له خوا نه چې مرسته شوې دي تا مخکې مې لیدلې دي. تقریبا هغه 5 کمپنۍ دي او یو خیمې دي د اشپزخانه مکمل سټي دا دلته مخامخ کاری دا یو فامیل جز زندگی کې دا پکاريږي او دا مکمل وسایل دي او دا به 15 کمپنۍ او دا د یو کورنۍ لپاره مکمل لوازم دي چې ژوند په تیر کې دا یو فامیل لپاره مکمل الحمدلله لوازم دي او د دې یو بل کمال دا دي چې دا عمر لري یعنی د سنې دي چې یو ورځ دوه ورځې یا یو هفته کې خرابېږي یا ارته ورکېږي نه دا الحمدلله تقریبا عمر لري او دا فامیل هغوی نه استفاده کولی شي. ډېره مننه مولوي صاحب. په وروستیو کې هغه څه چې ستا په زړه پاتې او ما پوښتلی نه یې او غواړې چې د خپل ولس سره شریک کړې خپل موږ خپل ولس ته دا وایو چې دا ډاډ ورکوو چې الحمدلله موږ همیشه ستاسو خدمت کې ولاړ یو که هر ولایت کې یو کې نه او ته موږ سره لاړې شمال ته هم لاړې دلته هم راغلې موږ دا یو واجب دی موږ باندې او دا فخر موږ ځان به ګڼو چې افغانستان لپاره چې خدمت وکړو دا خلکو ته خدمت کول دا موږ یو زند امید دې زموږ یو هدف دی الحمدلله. ډېره مننه مولوي صاحب. الله تعالی دې په خپلو چارو کې بریالی لره. درنو ملګرو دا هغه خیرخواه انسان چې څنګه چې ما درته وړاندې ویلي نه یوازې په ننګرهار، کونړ، لغمان، له دې ورهخوا سمنګان او بلخ ولایتونو کې همدغه مرستې وې چې هلته موږ ورسولې او دا د نن کونړ کې دی او له دې وروسته هم بیا ورسره ګورو. هسه پاتې شي مخکې ورځو دغه خپرونه مخته وړو.